به مې داسې ذهن کې ګرځي مې راشه د امیر بچه خو دې ووینه بس ما د بل ورور مې اړیکې راته راوښودلم ما دې ما ته خپل بچی مخې ته کوي چې زه ووینم نهيريږي رانه زکا د ژوندون خواږې صحنې دونه جوړ مې راغلی امې ولیدل بیا مې هغې نه تپوس وکړو څوک پاتې شوي ټولو خلکو ته پکار دي چې د افغانستان د ولس سره مرسته وکړي حکومت خصوصا د دې کورنۍ سره چې بیخي تباه شوله 15 جنازې د یو کور نه وتل دا ډېره غټه خبره ده چې دا باقي بچي بچي مریضان دي ټول ته پکار دي چې مرسته ورسره وکړي د محمد اګل 4 بچي 2 زامن 2 نونه دا وفات شو او نن 15مه ننګور ده او د دې ماشو د دې ننګورې خاوند چې هغه کوز د پاکستان غزیدلې د ترخارا د دې کلی هدیرې مو پلس ګونو قطارنا رات ایخی جنازه مو غزیدلی دی ترخارا د دی کلی هدیرې مو پلس ګونو قطارنا رات ایخی جنازه مو سپین محراب ټوټي ټوټي شو سپین طالب په وینو سور شو سپین محراب. بسم الله الرحمن الرحیم. د المقدس خیره بنسټ قدرمنو لیدونکو سلامونه نیکې هیلې احترامات درته وایم. قدرمنو دوستانو د جلال آباد ښار د 9مې ناحیې د هجرت آباد کلي ته راغلي یو. په دې کلي کې یوه داسې غمجن او دردونکې پیښه رامنځته شوې ده چې د یوې کورنۍ 15 غړي پکې په شهادت ورسېدل. زما تر څنګ چې دغه ورور ولاړ دی د دې د چا خبره چې کور وران شو، کور د خدای د مرغۍ هم نه ورانوي. دې ورور باندې دغه امتحان راغی دا چې څنګه وفات شول او څو غړي وفات شول، پکې ماشومان څومره وو، ښځینه ماشومان یې څومره وې، د کور نور څوک کوم غړي وو، یوازې دی پاتې دی، نور څوک یې شته نشته. دغه یو څو پوښتنې د دې نه کوم. او یو ورور چې د بلجیم نه مرسته کړې وه، موږ نورو کورنۍ ته وروړو چې د دغې کورنۍ نه یو ورور خبر کړم د اسلامي همدردۍ له مخې مو 9000 افغانۍ دغه ته راوړې. دا هېڅ نه دي، خو دستي به دومره وشي چې یو څه غم به یې پرې راکم شي. نو که تاسې لومړی خپل نوم راته واخلئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زما محمد اګل نوم دی، د کونړ ټبر ولسوالۍ فضل د ګوسي هجرت آباد کې. یا مې ننګور راوړی دا څلور چې هغه بچیان 2 هلکان و 2 جنکۍ. 2 هلکان. دا اوس اخرنۍ جنازه چې وه دا مې ننګور ده. دا د ننګور وه. او نور کوم نفر چې دي هغوی اوس هم مریضان پراته دي؟ یو مې کور والا ده، هغه لږ ډېره مریضه ده، او 2 مې ورېرې دي. تاسو چېرته وئ په دې وخت کې چې دغه پېښه وشوه او څنګه وشوه دغه پېښه؟ د علت یې څه و؟ هر څه هغه الله وکړو. د هر څه الله کوي، خو زه وختلی وم مسافر وم، پاکستان ته تللی وم مزدورۍ له. اول میاشتې مې کېږي جلد لګي ما هلته مزدوري کوم سب ګټل غاب مې رالېږلي. بیا مې راپسې زوی مې راغی، اوس چې کومه زنانه مړه ده دې خاوند یې وړوکی دی، هغه مې راپسې راغله. ساده مزدوري کوله او کور ته مې رالېږلي. بیا دا اوس وخت کې ورور مې ټلیفون وکړ کور ته راشه، واړه ډېر زیات مریضان دي. لکه داسې راته وایي چې څوک مړه دي، خو راته وایي مریضان دي سخت. مور مې مریضه ده، مور مې بوډۍ ده، زه غوړ مې کشر یم. ما ورته ته راشه تا غواړي. زه چې هغه ځای نه ورمه شوم 4 بجې ماښام مو ما په اسلام آباد کې وو. ماښام بیا راغلم چې پېښور ته راغلم. پېښور نه تورخم چې راورسېدلم، بیا مې چا راته وویل هلکانو چې یاره دغه ځای کې د طالبانو ځای دی، هغه له ورشه کېدای شي الله وړکې رحم دې وکړي واده دی. چې هغه له زه ورغلم، هغې راته وویل چې دا خو شپه ده، خلک سبا نه غونډې دي. بیا رالم د هوټل کې مې شپه وکړله. سهار چې شولو لکه اراده مې کړې چې زه راځم ویما. خو یو ځل راغلم د نوم نه به د سترګو مې په تذکیره او په مهاجر کارت باندې څوک نه پرېږدي، اورجنل راوړم. او دا وایي چې در دې ځای پورې راورسولم، صرف 2000 روپۍ مې ولګېدلې.
مور تر یې دې ځای پورې چې راغلې د لومړۍ جنازې ته راورسېدې چې کوم لومړی بچیان دي نه نه لومړی چې هغې ته نه مو رارسېدلی لومړی څو نفره وو لومړی یو مې هغه و زوی او دوی مې لورګانې وي لومړی نفر هغه کله وي چې هغې نه خبر نه وم او هغې نه نوم دغه شوی بیا وروسته ورپسې بل ماشوم بیا وروسته چې دی بیا علي زوی چې مې دی بېګانه مېګا چې ماښام ومړ شو هغه مې هغې نه مې ومې لیدو مړ مې ولیدو جمدې مې نه لیدلی او اوس مې دا لنګول چې ده همدې سره مې بېګا خبرې مې کولې خبرې یې راسره نه کولې بیا مې چې سبق ورته ویو کله چې په لومړي ځل باندې دلته راغلې څنګه خبر شو چا درته ویل په لاره کې چا درته ویل نه. ورسېده هر څه دې کور ولیدل کې مې راته چا نه دي ویلي خو او نه راته چا په دغه ویلي خو دا چا سره چې راولم هغې راته وویل خالي مور مې ماره ده او لوریانې مریضان سخت دي کور ته زه څنګه راورسېدلم زموږ سره ټنټون لګېدلي ما ویل یاره موږ د خوا شا ګاونډ کې چې څوک یا غم خادي وي نو زما زه خپل کور خالي کوم نو کېدای دي چې چا کره هغه خادي یا دغه خالي کړي ځکه زه پته راغلی لګېده کوم بلګان مې ولیده خپلوان مې ولیده او شفیق هم شوم ما ویره د شي نشه زمي په کور کې سوال شوی دا ډایرک لاله مور خاله مې ویل مور لازم مور چې ورما مور مې غاله غاټه ما دوی چې خبرې صحیح لور دې ورکوټه وا ما په شوی خپل الله صبر وکړه ما دې عزت بس الله پیدا کړو الله واغسته به مې اسی ذهن کې ګرځم نه راځي امیر بچو خو نه بس ما دې بلو نه راکړه درا وخدلم ما دې ما خپل بچو مخ ته گئی زوی نهيري رانا زكا د ژوندون خواږې او جنا دونو جان مې راوړل امي ولیدل به ما وینم تاسو کوم څه باشي هغه ته وځي عمر باشي یو زهران نه یو مسلمان نه مثال دغه الله نو یا الله تابع وکړو تعالی نو واغستو یا ټول دنیا راوند شي ما د زما ته خالي غو نشي دا کولای خو نو تا پر راکړو تعالی نو واغستو زه نو پیغام دکی ته په خپل پیغام ټول جهان بچای مال دومره سره الله چې زموږ کله کې بس چې نه به وشه منه رسول بس الله رب العزت ته ډېر ډېر جوړ درکړي دا ټول کلی ته دی الله رب العزت اجر ورکړي او دا د الله طرفه دی دا دویمه پیښه ده چې دغه څو لنډ وخت کې په افغانستان کې د لوی شهیدان موږ ورکوو د الله طرفه دی دا هیڅ نه دي د ورور مرسته دومره به وشي چې وزستي به د یو څه هغه غم رفع کړي الله رب العزت دې وکړي 9000 روپۍ دي 9000 افغانۍ نو قدمون دوستانو زموږ دغه ویډیو چې څومره ملګري هم ګورئ که په بهر هېواد کې که په هېواد کې دننه زموږ یو مسلمان ورور دی او دومره غټ دروند غم په دې ټول کلي باندې دی تاسو دغه ټول ګاونډ ګورئ چې ژړېږي خفه دي نو څومره مرسته چې مو له وسه کېږي د دې سره یې عجل وکړئ ډېره زیاته مننه وروره د هغې جنازه وکړي او دی راوړي ښایسته طریقې باندې دلته دفن کړي دا ډېر خوش قسمته انسان دی او زما او ستا به نه معلوم چې مونږ به څوک جنازه به مونږ باندې وکړي او که به نه شي جنازه به نصیب شي او که نصیب به نه شي خبر به نصیب شي او که نصیب به نه شي ډېر انسانان هغه د ځناورو خوراک شوي دي ډېری انسانان هغه چې دی د ځنګلي میانو خوراک شول زما نوم رحمت الله دی د تعلیم الاسلام مارکو مدرسه کې استاد یم او دلته دې کلي کې اوسېږم دا کومه حادثه چې شوې ده دا زما نږدې رشته دار دي هم د پلار ماماګان دي او هم زما څخرانه ده دا پیښه داسې شوې وه چې کله سقوط راغلی د هغې نه را دې خوا د خلکو کارونه ټول ختم شوي دي اقتصادي مشکلاتو څخه ټول مخ دي دا محمد اګل مزدورۍ ته تللی و لږ لږ څه به عاجز ګټل په هغې باندې دومره کارونه چېرته د کور مشکلات نه سر کېږي کله سپوره ډوډۍ موندلې کله نه موندلې دا ډېر وخت داسې کېږي چې غیر د سپینو وریجو نه په تشو اوبو کې جوش کړي د دې نه دې ته نور څه نه میلاوېدل زموږ چم ګاونډ کې د دې نه علاوه نور هم داسې خلک دي دې بارانه کې دا باران چې وشو نو موږ تخیلي وو د ځمکې نه سپین سپین څیزونه راچوتېږي موږ خپله او ډېرانو باندې اکثر د کوم چې دا څربي ځمکې په هغې کېږي ما خپله څو څو کرتې راولي خو دې کې اصل کې دوه قسمونه دي غالبا
دا یو قسم نقصانی دي دا یو قسم پیدامون دي دا ماشومان جزانان چېرته خشاکو لښکته تللي وو د خشاکو دغه د مجبوري ده دوه جنکۍ تللي وې د دې کور او دا خریري راوړي دا خریر چې دی راوړي نو کور کې دا موږ له پاخه کوي او چې موږ دې سره موږ به دا وریجې دې سره وخورو نو دی چې دا خریري پخ کړي دي البته زمونږ خو ټول داسې وو چې دا کشر کل زنانه چې زمونږ کمې دي دا خو ټول د پاکستان کیمپونو کې پیدا شوي هلته غټ شوي دا شیزونه هم دي لیدلي دي که هغه پیداناک او نقصاني څیز هم دی لیدلی دې کې دوه قسمه دي یو داسې ټول د اول سر نه د لاندې باندې دواړه سپین دي او داسې کلک مضبوط غونته کې دي هغه موږ خپله راوړو او ما په خپل لاس راوړي څو کړه دې بارانه کې موږ پخ کړي خوړلي هغه ضرر او نقصان نه لري دویم قسم داسې دي چترۍ غونته کې جوړوي د لاندې طرف نه دا رخي تورې دي دا ډنډر هم د دې تور دی او ډېر نازک دی چې ګوتې سرلوی بس دغه کېږي زره کېږي رژېږي دغه شی ډېر انتهایي مضر دی دې ماشومانو چېرته دغه راوړی د کور دا زنانه چې کوم دا اوس زموږ خوراکۍ دا خبر باندې چې کار روان دی جنازه مو له وکړله دا هم کشته جینۍ ده دې له چې راوړي دې ته ویل چې بابي دا موږ له پاغې دا د ماشومانو ورندار ده دې ورته وایي چې دا شی د بخښنې ته دا ټول خلک یې خوري نو چې دوی پخ کړي دي په دغه ورځ باندې نو ما ته تر دې پورې بېګا مشرکه داسې ورته ورځ د څه ورځ د پنجشنبې په ورځ دی دا کار کړی تېره پنجشنبه نن څوم تاریخ دی نن د سهشنبې ورځ د دې نه دا مخکې چې کومه پنجشنبه ده په دې ورځ یې دا راوړي دي دا چې پخ کړي دي نو ما تر دې پورې معلومات بېګا ترلاسه کړل د زنانو په ذریعه باندې چې د دې وکړه غوړین نه او هغه په اوبو کې شولي دي او وریجې ورته په اوبو کې شولي دي او دا څیزونه چې په راتلونکي ماشومان ته داسې خواږه ښکاره شوي چې نن موږ د ترکارۍ سره او د ننګولي سره وریجې خورو نو دوی ښه د دې حالت نه داسې معلوم چې ښه د زړه د خلاص یې دا خوړلي دي کله چې د شپې د دې د کور د والو د وینا موافق د شپې 2:30 بجې شوي دي یا 2 بجې نو په دې باندې اسهال ناست او دستور لیدلی دي بیا دغې وروسته داسې چل شوی دی چې اسپتال ته بوټي کوټ ته منتقل کړو یوه شپه یوه ورځ په اسپتال کې وو لومړی درې وړه وړي دا ټول ماشومان یا 8 کسان دي ټول 8 کسانو خوراک کړی دی د شنبې په ورځ باندې 3 بجې 2 ماشومانو هلته اسپتال کې ساور کړی دی چې بیرته واپس دلته د مړي هم راوړل او دا نور بیماران هم راوړل دلته بیا 2 هلکانو دا ډېر سخت وو نو دا بیماران یې بیا ستامې ته منتقل کړه ستامه کې دلته خو موږ په دې 2 مړو باندې شو د شپې 10:30 بجې راپسې دا یو ماشوم هغه شهید شاغم راولېده او دا یو ویلې څه ګزاره کوي خو سهار له بیا هغه زنانه چې کومې هغه بیا سختې شوې هغه هم پسې وړلې نو د یکشنبې په ورځ موږ د 3 ماشومانو جنازه وکړه دا اوس چې کوم قبر د دې سره متصل دي پرون دا ټول کور بیا هغه چې کوم خوراک کړی هغه بیا سخت شو ټول هم وړل بیا دا یو ماشوم د علي په نامه باندې دی په کې لږ لویګاڼی و دی هلته وفات شوی نو دی یې راوړ او ورپسې دا نور بیماران هم ستامې والا راولېږل چې یاره دی سخت دي خو موږ سره د دې تداوي څه بندوبست نشته دی د محمد اګل 4 بچي 2 زامن 2 نونه دا وفات شو او نن 5مه ننګور ده او د دې ماشو د دې ننګورې خاوند چې هغه کوز دی پاکستان کې چېرته عاجز دا کبال مبال راټولوي د غریبۍ د وجې نه او محمد اګل خو ترې راغی دی دغو ته نو دغه حالات منځ ته رال زما نوم نیک محمد صدیقي دی او د کونړ یم او کونړ کې د شګر یم او دلته اوس کابل کې حجت آباد لسم بلاک کې اوسېږو طب زما مسلک دی څنګه چې مې دیني علوم حاصل کړي دي همدغسې مې طب ورسره ویلی خو دې شي په باره کې باقاعده احادیث صحیحه موجود دي بخاري شریف کې شته مشکات شریف کې شته دې ته په عربۍ کې کم اون وایي کم اون دې ته په عربۍ کې وایي او نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې کې چې دا د سترګو په مرض دپاره دې اوبه چې دي علاج دی او چونکې د طب مسلک چې دی دا ډېر پراخه مسلک دی نو په دې کې چې موږ کوم معلومات کړي دي نو طب کتابونو لیکلي محققینو چې دې کې دا 1200 قسمه دي دا 1200 قسمه دي او په دې کې چې دي دا باقي ټول زهري دي صرف د درې په کې دا دغه دوايي دي یو هغه موږ ته ګوچې وایو
هغه په ببر غونډه کې او راوچتېږي دي غرونو کې خلک کوي په بازار کې خرڅوي هغه ډېر مشهور شی دی دوايي شی دی او بل چې د اخیوړی ورته وایي او څوک ورته بوډۍ وایي دا تک سپین دي چې ماته کې سپین دي او د بار نه سپین دي او لږ سخت وي دا دواړه دوايي شی دی د دې وبم دوايي دي او خوراک هم جایز دي او د دې نه غیر چې دا کم تور دي منځ کې تور دي او د سیمونګو ته پر کوټوال د کاپیرو خونه ویلې او دغه چې دینو دغه د ګنده شیان نه پیدا کیږي اصل کې دا ګرم ځایونو کې پیدا کیږي خو ذات کوم ځای کې چې سپو بدوی ما په ګندګي کړی نو دا دغه ظاهره دغه ځای د سپو دغه کې چې دا پیدا شي د زهر جوړیږي دغه ماشومان هم پیژني نو دې بالکل ځان ساتل پکار دی چې څوک فرق نشي کولای یو دم نخري او د دې وجنه قران عظیم شان آیت چې قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق پیغمبر دا وایي چې زه پناه غواړم پر رب د فلق پر رب د سبا د شر د ټول مخلوق نه نو په دې ټول مخلوق کې هم خیر شته او شر شته نو په دې وجه ترڅو چې د ګټې معلومات نه وي باید دا ونه شي علاج دا دی هر زهري شی چې څوک خوري یا زهر وخوري دام زهر دي نو فورا ولا شوده جوشکلی شوده او سوچا غوړي کې دغه پیدا کیږي یا غاغانی عام غوړي دا ولا فورا ورکړي شي دا به فوري علاج دی او خواږه ماسته چې کله له غوخي وشي به خواږه ماسته او سوچا غوړي یا که عام غوړي شي دا په واچول شي نو دا علاج دی فوري او د عام تو ایزه ګډه ده د طب کتابونو کې چې ما ډېر زیاته مطالعه کړې ده نو د ایزې لپاره واحد علاج دی تور مس دی هر څوک چې د ایزې مشکل ولري نو د هغې فوري علاج دا ده چې مستو کې به ورته تور مرچ واچوي وبټکوي او مالګه به ورته واچوي هغه ورله باید ورکړی شي هغه زهر وژني او دا بهترین علاج د دې بیچارهګانو دا میاشت دوه کېږي چې پلار په محمد اګل پاکستان کې ټول خلکو ته پکار دي چې د افغانستان د ولس مرسته وکړي حکومت خصوصا د دې کورنۍ سره چې بیخي تباه شوله 15 جنازې د یو کور نه وتل دا ډېره غټه خبره ده چې دا باقي بچي بچي مریضان دي ټول دا پکار چې مرسته وکړي الله تاسو ته ډېر راځي تاسو ډېر مننه چې تاسو د مظلوم ملت په غم کې راغلي استئ او زموږ سره د غم کې شریک استئ الله تاسو ټول دي المقدس ادارې ته ډېر اجر ورکړي څومره خیریه بنسټونه ادارې دي ټول د الله جوړ کې ځکه چې دا خیریه بنسټونه دي چې د افغانستان د ملت او د خلکو په خدمت کې لګي دي نور مشکلات ډېر زیات دي ډېر مننه مولوي صاحب نو موږ چې هم دا اوس مرسته راوړه دا هم د نورو ورونو مرسته وه او بیا غوښتنه کوم د دې کورنۍ دپاره هم او دغسې نورې کورنۍ هم شته چې څومره ملګري چې زموږ دغه ویډیو ګورئ نو زموږ سره خپلې مرستې جاري وساتئ ډېره زیاته مننه بست می یاد دلی اوږد شپه تیرېدله نشپونو نرمه نشپیلی چا غږوله بست می یاد دلی اوږد شپه تیرېدله نشپونو نرمه